موږ اکثره فکر کوو چې د خپلې اشنا سیارې په اړه نږدې په هر څه پوهیږو او نور هیڅ شی موږ نشي حیرانولی، خو په همدې ویډیو کې به موږ تاسو ته 10 داسې حقیقتونه ووایو چې کیدای شي تاسو تر اوسه نه وي اورېدلي، حتی کیدای شي تاسو په ښوونځي کې هم نه وي لوستي. راسره اوسئ او د دې 10 حقیقتونو د پوهېدلو په تړاو ویډیو تر وروستیو شیبو راسره وڅارئ. پیل له سمې شمېرې څخه کوو. سپوږمۍ ښایي د ځمکې یوه وړه ټوټه وي. مخکې له دې چې زموږ سیاره خپل فضایي ملګری ولري، ساینسپوهانو باور درلود چې ځمکه یوازې د لمر شاوخوا ګرځېده. شاوخوا 4 میلیارده کاله مخکې کله چې ځمکه لا نوې وه، د مریخ په اندازه یوه لویه ډبره چې تیا نومېده له ځمکې سره ټکر شوه. د دې ټکر له امله د ځمکې یوه لویه ټوټه جلا شوه او وروسته سپوږمۍ ترې جوړه شوه. 9مه شمېره، د ځمکې مقناطیسي میدان بدلیږي. ځمکه قوي مقناطیسي میدان لري چې د لمر له زیانمنو بادونو څخه یې ساتي، خو دا میدان ثابت نه دی. د 19مې پیړۍ راهیسې شمالي مقناطیسي قطب شاوخوا 615 میله بدل شوی دی. جنوبي قطب هم تل په حرکت کې دی. 8مه شمېره، جاذبه په هر ځای کې یو شان نه ده. ځمکه بشپړه ګرده نه ده بلکې لږه نابرابره ده. له همدې امله په ځینو ځایونو کې جاذبه کمه یا زیاته ده. د کاناډا د هټسن خلیج کې جاذبه د نړۍ له نورو ځایونو کمه ده چې دا د پخوانیو یخو د ویلې کېدو له امله ده. 9مه شمېره، موږ او تاسو یوازې اوس د ځمکې یوه سپوږمۍ وینو، خو جالبه دا ده چې ځمکه ښایي یوه بله سپوږمکۍ هم درلودلې وي. ځینې ساینسپوهان باور لري چې ځمکه پخوا بله کوچنۍ سپوږمۍ هم لرله چې وروسته له اصلي سپوږمۍ سره ټکر شوه. حتی نن هم ځینې آسماني ډبرې لنډمهاله د ځمکې شاوخوا ګرځي. 8مه شمېره، په سپوږمۍ کې هم زلزلې کیږي. تاسو به په ځمکه کې زلزلې لیدلې وي، خو د سپوږمۍ د زلزلو په اړه به مو نه وي اورېدلي. په سپوږمۍ کې هم سپوږمیزې زلزلې پیښیږي. دا د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ د جاذبې له امله رامنځته کیږي. 5مه شمېره، زموږ سیاره له سرو زرو ډکه ده. شاوخوا 20 میلیونه ټنه سره زر په ځمکه او سمندرونو کې شته. خو یوې خبرې ته مو فکر وي که دا ټول راوایستل شي، د ځمکې سطحه به په سرو زرو باندې وپوښل شي، خو دا زر ډیر خپاره شوي دي او ترلاسه کول یې ډیر سخت دي. یعنې موږ تاسو په اسانه توګه سره دا سره زر نشو رایستلی. 4مه شمېره، ځمکه پخوا ارغواني وله. ډیره حیرانوونکې ده، یعنې پخوا د ځمکې رنګ ارغواني و. یو ساینسپوه باور لري چې پخوا ځمکه ارغواني وه، یعنې د ځمکې رنګ ارغواني و ځکه زاړه مایکروبونه د لمر د انرژۍ لپاره له کلوروفیل پرته نور مواد کارول. 3مه شمېره، تر ټولو لوړ غر هغه نه دی چې تاسو فکر کوئ. که څه هم ایورسټ غر د سمندر له سطحې تر ټولو لوړ دی، خو د هواوي موناکیا غر که له سمندري تل څخه اندازه شي تر ټولو لوړ غر دی. 2مه شمېره، ځینې جهیلونه چاودنه کوي. په افریقا کې ځینې جهیلونه شته چې د کاربن ډای اکساید له امله چاودېدلی شي. که څوک هغه وخت نږدې وي د ګاز له امله یې ساه بندېدلی شي. 1مه شمېره، تر ټولو قوي اورغورځېدنه په ځمکه کې شوې ده. په 1815 کال کې د اندونیزیا تامبورا غر ستره چاودنه وکړه. دا دومره قوي وه چې له 1200 میلو لرې څخه یې خلکو غږ واورېد او له 71,000 زیات کسان پکې مړه شول. کوم حقیقت ته ډیر حیران کړي؟ که تاسو هم د خپلې سیارې په اړه تر دې هم جالب او په زړه پورې معلومات لرئ، نو کولی سئ له موږ سره یې په کومنټ کې شریک کړئ. د لا جالبو معلوماتو د اورېدلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ.